لکه شاه اسماعیل شاه شهید رحمه الله چې تقریبا پېښور 3 کرته فتح کړی د هندوستان د ډهلي نه او مجاهد سړی او کمانډر او په علمیت کې یو لوی شخصیت تیر شوی دی د کور نه راوتو دا یو کار پای کې و چې څلوري ساعته به هغې سره قرآن مجید و چې کله به وده کېدو نو هلته به یې سر ته کېښودو نور به یې ترخ کې قرآن شریف پروت و که علما وو هغوی به چې یو قرآن راواړولو نو په یو آیات کې به هفتې هفتې تېرولې نو چې ګورې څه جینکۍ روانې دي او دا ډول باجي ماجي ورسره دي او داسې شاه صاحب تپوس وکړو دا څه چل دی وایي دا خو واده دی که نه دا زنانه څه کوي دا ګونګروګانې خپو کې پراته دي وایي دا هلته دي ګډېږي نو شاه صاحب هم ورپسې غلی روان شو دی چې کله هلته ور ورسېدو نو مجلس لګېدلی دی او ګډاګانې شروع دي نو چې دی ورننوتو نو دی خو مشهور سړی و د شاه ولی الله محدث په کورنۍ کې غټ کمانډر مجاهد نو خلک غلي شو نو دی ورته ویل تاسو چې د څه دپاره پیسې اخیستي دي کار وکئ نو کله کله مونږ وایو که نه وایي لکه چې مولان په خپلې عقیدې کې خراب شو او حال دا دی د هغې به هلته یو حکمت یو پیده به یو عالم دی په یو ځای کې ولیدو نو غلطه پیده تې ماله چې دی دلته راغلی دی نو دلته مونږ کې دا ډېر دی که نه او ټول دین هم په که نو ته وګوره چې دی کیدی شي چې څه حکمت دپاره راغلی څه د پیدې دپاره به راغلی نو خلکو سیل شروع که نو ستړي شو څه ستړي و څه یره ورباندې ځکه شاه صاحب سره به یو قرآن و یو به ورسره توره وه نو دا یرې ګډام صحیح نه کېږي او هغه سندرغاړي چې دي هغوی به سمې سندرې هم نه وي ډمان شاه صاحب پې اواز وکړ ویل څه چل دی ویل ستړي شو صاحب وقفه کو دمه کو ویل خوښ هم ده دې وقفه کې به زه لږ سوي یم نو چا خو نه شو ویلی وی ووایه نو دې قرآن مجید راواغستو او کولاو یې که او اعوذ بالله بسم الله ویله تلاوت شروع وایي دې چې تلاوت وکړو داسې په هماغه اندازې چې دوی ورته ویلو چې مونږ دومره وقفه کوو وایي چې سر راوچت که چې څومره ډمې ناستې وي دوی جړل او چې څومره ډمان او سیل ته خلک راغلي ټولو جړل هغه ډمې چې سرتور سر وي زړوکې راواغسته په سر یې واچوله ورته ویل شاه صاحب د نن نه وروستو به زمونږ مخ کتل په عامو خلکو حرام وي بس مونږ قرآن کې اوس خوند ولیدلو د نن نه وروستو زمونږ دا مجلس نه وایي په هماغه مجلس کې ګونګروګان د خپو نه خلاص کړل ګزار یې کړل او ډمانو خپلې دوکړۍ ماتې کړي او همداسې روان شو او توبه طیب شو الله ته یې جړل او روان و